بسم الله الرحمن الرحیم. زه فکر کوم د دوحې بین الافغاني مذاکرات د طالبانو او د افغان سیاسي لوریو ترمنځ ډېر مهم مذاکرات دي، ټاکونکي مذاکرات دي. موږ د افغانستان د بحران د څه باندې 4 لسیزو بحران په اوږدو کې دغسې یو تاریخي فرصت نه درلود. په دې اساس دا یو بېمخینې فرصت دی، هم په سیمه ییزه کچه هم په نړیواله کچه. اجماع موجوده ده، د امریکا متحده ایالات نور نه غواړي چې دغې جګړې ته دوام ورکړي او په ورته وخت کې غواړي چې د سولې او مذاکرې له لارې یو تغییر رامنځته سي او راتلونکي افغان اسلامي حکومت سره مثبتې اړیکې ولري. زه فکر کوم دا ټول فرصتونه دي. په ورته وخت کې چیلنجونه هم شته، لکه څنګه چې مایک پومپیو ویلي چې ننګونې به وي، دا مذاکرات به لوړې ژورې لري، چون حیاتي مذاکرات دي، مهم مذاکرات دي. طبیعي خبره ده چې په دې کې به هر طرف په خپل نظر ټینګار کوي، تاکید به کوي او له چیلنجونو سره به مخ کیږي. خو مهمه دا ده چې مایک پومپیو دا خبره هم وکړه چې امریکایان نه غواړي چې کوم خاص نظام یا ډیموکراسي په افغانانو باندې تحمیل کړي. زه فکر کوم دا مثبت ټکی ده چې واک افغان لوري ته سپارل سوی، افغان لوري به د راتلونکي نظام په تړاو پریکړه کوي. بل بحث د کابل ټیم دی چې متاسفانه دا ستونزه شته. موږ یو ځل بیا د یو مشارکتي حکومت شاهدان یو. دا د حکومت دواړه اړخونه خپلو کې د نظر تفاوتونه لري، ستونزې لري. څنګه چې د طالبانو مذاکراتي پلاوی همغږی دی، منسجم دی، یوه خوله دي. دغه توقع موږ د کابل له مذاکراتي پلاوي څخه نسو کولی. دلته مختلف لوري دي او مختلف نظریات لري. د ښاغلي حکمتیار استازي نشتون هم یوه ستونزه ده. نه یوازې د ښاغلي حکمتیار استازی نشته، بلکې د صلاح الدین رباني په مشرۍ د جمعیت ګوند هم په دغه پلاوي کې حضور نه لري، چې دا ښیي چې دغه ټیم د ټولو سیاسي لوریو استازولي نسي کولی. خو په عین وخت کې په دوحه کې د طالبانو د مذاکراتي پلاوي غړي انس حقاني نن وویل چې دوی هڅه کوي چې ځینې لوریو سره د مذاکرې او مفاهمې مستقل چدرونه خلاص کړي. زه فکر کوم دا مهم ګام ده، چون دغسې تاریخي فرصت کې پکار دا ده چې ټول افغان لوریو سره خبره وسي، تفاهم وسي، تر څو د افغانستان په راتلونکي جوړښت او سیاسي سیستم کې هیڅ څوک ځان او هیڅ سیاسي جهت ځان پکې پردی ونه بولي او ځان ترې بیرون احساس نه کړي.